ملګری تپوس کړی دی چې د زنانو دپاره ویښته کټ کول شرعاً جایز دي یا نه. د زنانو دپاره بهتره دا ده چې هغوی ویښته په خپل حالت پرېږدي، ځکه دا د دوی حسن دی. یو حدیث کې راځي چې ملائک تسبیح وایي او په تسبیح کې دا الفاظ وایي چې الله تعالی هغه ذات دی چې سرو ته یې په ګیرو باندې حسن ورکړی دی او زنانو ته د سر په ویښتو باندې. بهتره خبره خدا ده چې زنانه خپل ویښته په خپل حالت پرېږدي، دا یې حسن دی. بعض علما لیکي که چېرته د یو زنانه ویښته د حد نه زیات شي، دې ته تکلیف وي، نو بیا د دې پرې کول جایز دي، لیکن په یو څو شرطونو باندې. د ټول نه اول شرط دا دی چې دا ښځه به د سرو سره په دې کې مشابهت نه کوي، ځکه حدیث کې لعنت ویلی شوی په هغه سړي باندې چې هغه د ښځو سره مشابهت کوي او په هغه ښځه باندې چې هغه د سرو سره مشابهت. دویم شرط دا دی چې دا ښځه به د یهودو نسوارو د ښځو سره او د نورو کافرو د ښځو سره مشابهت نه کوي، ځکه صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړه هغه به د هغوی نه او هغوی نه به حسابي. دریم شرط بعضو علماو دا هم ذکر کړی چې کوم د خپل علاقې د جنکو د ښځو د ویښتو چې کوم سټایل وي د هغې نه به هم انحراف نه کوي، چې دا داسې یو خاص سټایل جوړ کړي چې هغه سبب د شهرت وګرځي. ځکه هغه حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د شهرت لباس واغوسته نو جامه د ذلت به الله تعالی ته په ورځ د قیامت باندې ور واغوندي. په دې حدیث کې منع راغله چې یو انسان به داسې لباس یا داسې د ویښتو فیشن نه جوړوي چې د عام معاشري او چې دا په کوم معاشري او کوم کلي او علاقې کې اوسېږي چې عام خلک هغه شان نه کوي. نو دا به داسې نه کوي چې یو خاص سټایل او یو خاص پوزیشن داسې جوړ کړي چې ټول خلک ځان ته متوجه کړي. او څلورم شرط بعضو علماو دا هم لیکلی چې دا به د خاوند په اجازې باندې. هر کله چې دا شرایط برابر شي نو بیا ویښته پرې کول ځکه جایز دي چې په حج او عمره کې هم دې ته اجازت د ویښتو پرې کولو شته. او یو حدیث امام مسلم راخسته اول جلد کې 148 نمبر حدیث ته دا غینه هم معلومیږي چې بعضی اضافي ویښتانه د حسن د پاره او د جمال د پاره چې دا مخکنی شرطونه پکې ملحوظ النظر وګرځي دا ویښته اخیستل بجایز وي. لیکن یو خبره دا ده که چېرته خاوند خپل ښځې ته حکم وکړي چې داسې ویښته جوړ کړه لکه د سړو، یا داسې ویښته جوړ کړه لکه د یهودو او نسوارو د ښځو، یا داسې خاص ویښته جوړ کړه چې هغې کې د نورو ښځو سره بالکل د هغې خلاف راځي او دا بالکل یو ځان ته ډیزاین وي چې د نورو خلکو نظر دې طرف ته را متوجه کیږي، نو په دې باب کې به دا د خپل خاوند خبره هم نه مني. روح البیان دې کې ښه وضاحت کړی دی او ښه تفصیل کړی دی. نو مقصد د خبرې دا دی چې دا ویښته د دې زنانه دپاره زینت دی، پکار ده چې دا ونه چیړي، په خپل حالت دی پرېږدي. او که چېرته خامخا ډېر زیات وي نو بیا دا کمولی شي، لیکن دا څلور شرطونه به لازم ګڼي. بله خبره په دې کې دا ده یوه ښځه ده او د هغې په سر کې دانه ده یا درد ښکر وغیره لګوي نو د هغې دپاره دا ویښته کټ کولی شي. او دویم علاجن یو زنه داسې ده هغې د کینسر یا بله بیماري ولګېده او هغې ته ډاکټر وایي د ویښته کل کا دې سره به ستا دوباره ویښته او صحیح ویښته راشي، ځکه ستا ویښته غورځېږي او چې وغورځېږي دا نقصان دی. هغوی دپاره هم د سر ویښتان کمول یا لرې کول دا جایز دي. عام بالکل به د سر ویښتان کلی نه بغیر د ضرورته، ځکه دې سره د حسن بربادېږي او خرابېږي او